که په افغانستان جنگ ختم شو دا ټوله خطه به ترقي وکړي که دلته جنگ لګیا و په دې خطه کې څوک هم بیا مخته نشي تللی چې تر څو د افغان خبره په جنگ وي تر هغې به د ټوله خطه په جنگ کې لګیا وي دا د دوی چې ویره ده د پی ټي ایم نه هغه یې هم بې ځایه نه ده څه هسې دوی د طبیعت نه ډارن خلک دي څه پی ټي ایم څه دننه هم داسې خلک دي څه پی ټي ایم هم د داسې پیغلو شازلمو یو تحریک دی چې هغه ماتې کله هم نه مني هغه دوی ته نه ټیټېږي هغه دوی په پیسو باندې هغه دوی په عهدو باندې په هر شي باندې وکتل خو دوی ته نه ټیټ شول نه یې خبره ومنله نو د دوی ویره په خپل ځای دی دوی چې د خپل کوم هم عمل کوي زموږ د ودرولو زموږ د بند کولو پی ټي ایم خو پر امن دی په ده خو یې حمله نه ده کړې خدای ته چې بند کوي ستا د یو تش اواز نه هم یېرېږي موږ دغو ډارنو خلکو ته وایو چې ستاسو دا ډارولو دا چې یېرېږئ دا په مازغو چې کوم پی ټي ایم سوار دی دا به تر قیامت پره چې تر څو ستاسو شکست نه وي راغلی تر هغې پورې به په تاسو د باندې سور وي په تاسو د باندې به لګېږي په دې تشدد باندې دوی هېڅوک پر شا نه کړل نن زموږ په منځ کې اوس هم دلته مولانا اعجاز ولاړ و مولانا اعجاز دوی څو میاشتې مسلسل په انټرمنټ سنټر کې تشدد پې کوه چې راوتلو ویله یو خبره مې ورته وکړله چې که تاسو ما په دې بنیاد پرېږدئ چې دی به پی ټي ایم ته نه ځي خطا سوي یئ زه چې ځم اول به خپل مشر ته ورځم خو نن د ده نیکه وفات و پلار یې د هغې فاتحې ته ناست و ده ورته ویلي دي پرون ماښام چې زه لاړم د پی ټي ایم جلسه ده نشي دوی په جبر باندې خلک په شا کولی نشي دوی په ظلم باندې خلک پر شا کولی موږ ته اوس هم مخامخ دلته د میسینګ پرسنز فیملیز ناستې دي لاپته افراد چې په دې خاوره باندې زموږ ډېر دروند ملګری چې د خیبر ضلع نه تعلق دی احسان الله 3 کاله کېږي چې پی ټي ایم جوړ دی دی د خپل پلار بینر راوړي هغه امفیل کړی دی په نوکري پسې نه ګرځي په ورک پلار پسې ګرځي په دې باندې دوی لا هم د کام ځوروي دا زموږ په خاوره په یو سړي باندې خو تشدد وکړي په یو کس باندې جبر وکړي خو دا جبر نورو ته دوی مثال جوړوي چې د خپلې خاورې خبره به نه کوئ په هر لحاظ سره به پښتون د خپل قامي تحریکونو سره ودرېږي په هر لحاظ سره د پښتون سره بله لار نشته دی دلته چې څومره هم په دې خطه کې په دې خاوره کې پارټۍ دي د پښتنو هغو ته موږ وایو که چیرې پښتون ته ژوندون غواړو زموږ ستاسو مشترکه زموږ ستاسو یوه ایجنډا وي بیا پی ټي ایم هیله لري چې ستاسو به هم مرسته تل د دوی سره ولاړه وي تل به دوی ستاسو د دوی سره ولاړ وي ملګرو دلته خبره د صوبایي حکومت یا د مرکزي حکومت کیږي د دوی نه د سره د چا توقع شته نه د دوی سره د سره څوک خبره کوي نه دوی د فوج انټرپرایزر چې جوړ وی بیا هم صحیح دي اوس د دوی هغه څه ورته وایي چې کال ورته میلاوي صرف دوی صرف کال ډیوټي ده چې دوی ته خبر ورکړي چې هغه وشول دغه وشول دا د وټسپ حکومتونه دا د یو کال حکومتونه دوی ځانونه ثابت کړل چې په دې خاوره د دوی هیڅ اختیار نشته دی خیر اختیار په خپل ځای خو پرون چې کوم خلک د پارټۍ اړخه راغلي وو موږ هغو پارټو ته وایو چې کیدای شي په یو کلي کې ستا کسان زیات وي داسې علاقې هم شته چې هلته بیا ستا کسان کم دي بیا به هلته هم تا څوک پرې نه ږدي جلسه ته بیا به هلته هم تا څوک جلوس ته نه پرېږدي دلته په دې خاوره باندې سیاسي هم آهنګي د دې خاورې ضرورت دی زموږ ملګرو چا ته لاس نه واچول زموږ ملګرو چا ته کنځل نه وکړلی ستا تربیت ته کنځلو دی ستا تربیت د دهشتګردۍ ده ستا ټول عمر تربیت دې شوی دی دا هغه خلک چې په دې خاوره باندې سیاسي هم آهنګي نه غواړي د دې خاورې مفادات ته کله هم نه دي دوی کله هم ژمن نه دي هېڅ خوند نه ورکوي د دې خاورې ګټه د دوی خاورې په خدای نه پیروزه کېږي او نوره خبره پی ټي ایم موږ چاته دا خبره خو نه کوو چې یا هغه دی یا دغه دی پی ټي ایم په خپل ځای ولاړ دی په خپل ځای به ولاړ وي مخ ته ځي خو پر شا نه ځي اوس هم پی ټي ایم نور هم پرمختګ کوي د دغې جابر د دغې فاشست فوج یا د دوی چې څومره ریاستي مشینري ده د دغې د ظلم پر خلاف به پی ټي ایم تل خپله مبارزه دوامداره ساتي او یو آخر خبره دې ریاست ته بیا کوو چې لارې دې بندې دي ملګري جیلونو ته واچوي خدای ما کاکه د ټول ملګري په جیلونه کې وي په پښتونخوا کې یو منظور پاتې وي هغه هم ګریوان پرې وي ټوپۍ یې نه وي بیا به هم په روډ ستا مخته ولاړ وي بیا به هم ستا مخه نه ځي او په دې خاوره باندې د امن دپاره
خپله مبارزه جاری ساتو. په دې کې دننه زه خپلو ملګرو ته وایم حوصلې ونه بېلئ، حوصلې به تل مضبوطې لرئ او ستاسو حوصلې موږ تل لیدلې دي چې تل مو مضبوطې حوصلې لرې دي. تحریک په ځوانانو باندې، د تحریک په ځوانانو باندې، د تحریک په پیغلو باندې، د تحریک په چې څومره هم وګړي دي په ټولو باندې موږ ویاړ کوو، فخر کوو. ځکه هم چې کله کله د جیل نه یو بندي راوځي هغه به تا ته یو خبره کوي، هلته په جیل کې د پی ټي ایم یو قیدي و، زمونږ یې ډېر خدمت کوو. ما ویل دا د ده تربیت دی چې د خپلو ولسونو خدمت وکړه. دوی په قید کې دننه هم، دوی په جیل کې دننه هم د استقامت او د خدمت یو نشان جوړ شوي دي. حنیف پښتین دوی په دې باندې نشي د خدمت د خپلې خاورې دپاره خدمت هغه د جیل کې هم کوي. داسې زموږ نور ملګري هر ځای چې پاتې شوي دي د دې خاورې د خلکو د خدمت دپاره یي. تل دوی ښه په تکړهوالي سره همت کړی دی، محنت یې کړی دی. ملګرو یو آخر خبره دا کومه چې په دې قبایلي علاقو کې قبایلي شخړې ډېرې روانې دي. د پی ټي ایم ملګري ډایرکټ د امن لاریون کوي. دا پښتانه چې د یو بل نه بیزار دي، یو بل په ګولیو سره وژني، یو بل په ټوپکو سره وژني، د دوی په منځ کې دیوال جوړ شي چې دوی نه سره ووژني. دوی ما پرېږدئ ته لاریون ورکوئ، د امن لاریونونه ورکوئ. اوس هم په ورځي ایجنسۍ کې هر کله هلته کله په قبایلي بنیادونو کله په مسلکي بنیادونو باندې جګړې کېږي، دواړه اړخ ته پښتانه وژل کېږي. هلته دا کار لګیا دی. په ضلع خیبر کې دننه هم دوی دغه کار لګیا کړی دی او بیا دوی د دې د فیصلې ورکوي نه، صرف د څو ګنټو یا د څو ورځو دپاره ته کیسه کېږدي. مستقله خبره پکار ده. دا کام دی په دې خبره سوچ وکړي. انتهایی په داسې حالاتو کې شخ شوی دی چې یو خوا په ډیورنټ ای خوا خلک دي، دې خوا ډیورنټ دی، په ډیورنټ نه پس بیا پنجاب دی چې تا نه پرېږدي، دیوال یې در باندې راپورته کړی، په منځ کې یې بند کړي دي. دا کام به په دې نه پس چې کومه هم فیصله کوي به د خپل منځ کې د یونټي او د ظالم او جابر سره د ټکر وهلو وي. په دې کې دننه که زموږ سرونه ځي، که په دې کې موږ ته جیلونه راځي، دا جیل به په فخر سره خورو. دا تکلیفونه به ډېر په ویاړ سره تېروو مونږه، ځکه چې دا تکلیف د ذات دپاره نه دی، دا د کام دپاره دی، دا د هغې دعوې دپاره دی چې موږ په دې خاوره د کام د خدمت کړې ده. زموږ غیر منظم والی دا د دشمن په فایده تمامیږي. زموږ غیر منظم والی په خپل منځ کې د یو بل د بې اتفاقۍ سبب جوړیږي. هر کام، هر ټولۍ، هر یو څوک چې وي چې هغه منظم وي هغه فایدې هم کولی شي، هغه د ټیم ورک ډیولپ کولی شي. ټي ایم چې کومه تنظیم سازي لګیا ده په هغه کې دننه تاسو ګډون وکئ، تاسو شرکت وکئ. دا تنظیم سازي د چا د ځان نه د پرې کولو دپاره کته یې نه دی. دا کام زموږ کام دی. زموږ کام چې زموږ سره نه وي بیا به موږ چیرې ځو. دا د یو پارټۍ خلاف نه دی، دا زموږ د نشنلیست ګوندونو خو سره خبره نشي کېدلی. د هغو مضبوط زموږ مضبوط والی دی، د هغو تکړهوالی زموږ تکړهوالی دی. نو په دې کې دنه هېڅ داسې خبره نشته دی چې دا به د چا خلاف وي. نه، دغه چې کوم خلک موږ سپورټ کوي چې هغو ته یو منظم پلان ورکو. د دې په حواله سره چې د کومو ملګرو ګیلې دي هغو ګیلې ورکولو دپاره زه نن ورځ ټاکم په یوه هفته کې دننه زه ټولو ته کښېنم چې څومره هم په دلیل باندې جایزه خبره وي. موږ به زه به خپل مرکزي کمیټې ته، زه به خپل مرکزي چې څومره د پی ټي ایم مشران دي زموږ سره هغو ټولو ته بیا مخته کېدم چې په کومو باندې هم عمل ممکن وي هغه به ټول موږ کوو. موږ لیوني شوي خو نه یو چې په دې خاوره به پی ټي ایم یا وړوکی کوو یا به سایډ ته کوو. خو څه خبرې د دغې خاورې ضرورت وي، د تحریک ضرورت وي، د دې وطن ضرورت وي. که چیرې موږ غیر منظم پاتې شو، زه وایم غیر منظم قوتونه د یو بل نه بیزار کېدو کې ډېر په اسانه ځي. بیا به 15 کاله بعد، 15 کاله پس به د ارمان نومي د تلین دپاره هم خلک سره بیزاره شوي وي. بیا به د سردار عارف او د خړ کمر یا د نورو شهدا د تلین دپاره هم کسان وي. خو چې کله منظم وي بیا په تا باندې هېڅوک هم هېڅ داسې نشي کولی، هېڅوک ستا سره کوي. نو دا د دې کام او په دې کې دننه د پارټو هر ملګری ممبرشپ کولی شي. ایون د دوی د عهدې په خبره باندې هم موږ نظر ثاني کوو. بیا ملګري راغواړو چې کښېنئ په دې خاوره باندې څومره هم موږ خلک مضبوطولی شو، ولسونه مضبوطولی شو، څومره د کام مضبوطولی شو. پی ټي ایم د دغې دپاره دی. پی ټي ایم بل کار نه لري، د خپل خلک سره راغونډېږي، د خپلو خلکو کې اتفاق څنګه جوړېږي، په دې خپلو خلکو کې منظموالی څنګه راځي، دی سیاسي تربیت څنګه کېږي، دغې دپاره راټول شوی دی. کله به هم پی ټي ایم یو داسې حرکت، یو داسې قدم نه واخلي چې په هغې باندې به د کام سره بیل شي یا دا کام به د یو بل نه بیزار شي. او هر کله هم په دې خاوره باندې هر سیاسي لیډر یا هر سیاسي مشر یا چې څومره هم د دې خاورې مشران دي د دوی یو کور ته تللي یو،
بیا ځو بیا ځو په جرګې ورځو په ننواتې ورځو دا کام به سره یو کوو د دې کام د یو کولو دپاره به تل خپل صلاحیتونه په مخ وړو او زه د یو خبره په ساده پښتو کې کوم بیا به په انګریزي کې هم ورته ترانسلیټ کو یورپ او امریکا او نور هیوادونه پاکستان ته امدادونه ورکوي او دا پاکستان خلکو ته انساني حقوق نه ورکوي یوازې انساني حقوق نه ورکول خو پرېږده هغه په انساني حقوقو پورې وژني د خلکو په لاشونو پیسې اخلي خلک وژني ولسونه بربادوي کورونه ړنګوي هغه دوی ته پیسې ورکوي زه د هغې هیوادونو د هغې ملکونو د ولسونو ته دا پیغام به موږ رسوو چې ستا ټیکس چې ته وایې چې موږ انسانیت زده کړی دی ستاسو ټیکس دغه هیواد ته میلاویږي ستاسو د ټیکس فنډ دغه هیواد ته میلاویږي چې کوم د انساني حقوق تر ټولو سخت سرغړونې کوي تر ټولو سخت یعنې د انسانیت خلاف کارونه کوي دا ریاست موږ نه د دغې ریاست واکداران وایي چې دهشتګردي هم دوی پیدا ده د دهشتګردي موجد دوی دي کله وایي دا زموږ ضرورت و کله وایي دا د امریکې ضرورت و کله وایي چې دا د چین ضرورت و ستا د نیکه هم ته ضرورت وي زموږ په خاوره دا ضرورتونه موږ نه در سره منو چې چرته کوئ هم هلته وکئ که دهشتګرد ټولي ساتل د ریاست ضرورت وي نو تر ټولو زیاته موټروې خو د پنجاب ته جوړې دي دا ټولي هم بیا هلته جوړ که هلته یې وګرځوه دلته زموږ په خاوره کې هېڅ جنګ یا ستا چې کوم دلته عام خلک ګرځي پخوا خو به په وردي کې د دوی د سیالکوټ او د لاهور خلک ګرځېدو اوس بغیر وردي ګرځي یو پښتون ته وایي څه نام دی دی پلار نام دی څه دی چې که ته ما نوټ کړلې زه به بیا تا ته سزا درکوم ستا به کاروبار ختم کوم یو خبره درته کوم دا تا دای نه دی نوټ کړی دا تا ځان نوټ کړو څو چې پښتون تنګوې دومره به لاس په زور سره ګریوان ته درچوي څومره هم چې څه او په نږدې وخت کې به د خپلو قیدیانو دپاره هم د خپلو ولسونو دپاره د دې دپاره به موږ بیا د مزاحمت د پرامن مزاحمت اعلان کوو او په دې خاوره باندې به دا مزاحمت جاري وي او موږ به یې جاري ساتو او د دې لپاره چې کله هم په کوم ځای کې د غونډې یا د جلسې جلوس یا د څه هم اعلان وشي ټول ملګري به هغه ته ښه په درانوي ښه په تکړهوالي سره ولاړ وو